ډاکټر عبدالله د یوې اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته افغانستان ته راستون شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله چې په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته د لومړي ځل لپاره له هیواد څخه بهر تللی و، نن بیرته هیواد ته راستون شو. عبدالله په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د افغانستان ټول خلک په خپل هیواد کې د عدالت په سیوري او ښې فضا کې په سوله ییزه توګه ژوند وکړي، او د اوسني حکومت له چارواکو یې وغوښتل چې په دې برخه کې کار وکړي. نوموړی له کوچني اختر مخکې نوي ډیلي ته د خپلې کورنۍ لیدو لپاره تللی و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.